ویستلې توره هغه مسافر د عربو په دښته کې یوازې روان و. د 8 هجري په زمانه کې د عربو هغه سیمه چیرته چې مکه او مدینه واقع ده ډېره خوفناکه او هیبتناکه دښته یادېدله. سوځېدونکې او انسان سوځونکې ریګزار یو خو د دښتې خپلې سختې وي، دویم خطر د غلو لارښ کوونکو مسافرو د قافلو په شکل سفر کول. مګر دا مسافر یوازې روان و. هغه د اعلی نسل په جنګي اسبانې سپور و. د هغه زره د اس له زین سره تړل شوې وه، د هغه په ملا توره ځړېده او د هغه په لاس کې برچه وه. په هغه زمانه کې د نرانو قد اوږد، سینې پلنې او وجود به یې موزون و. دا یوازې مسافر هم له هغو نرانو څخه و، مګر هغه چې په کوم انداز د اس په شا ناست و له هغه څخه ښکارېدله چې هغه شهسوار دی او هغه کوم معمولي سړی نه دی. د هغه په څېره باندې د خوف او ویرې یو ذره اثر هم نه ښکارېدلو چې غله دې هغه وشوکوي او له هغه څخه دې داسې د اصلي نسل اس واخلي او هغه به پلي سفر کولو ته مجبور شي. مګر د هغه په څېره چې کوم تأثر و هغه طبیعي نه و. هغه څه فکر کولو له یادونو څخه یې خپل زړه خوشحالولو یا د څه یادونو د ښخولو کوښښ یې په خپل ذهن کې کولو. مخکې یو جګ ځای راغی، اس په ختلو شو، ډېر اوچت لاړ او مځکه هواره شوه. سپاره اس ودرولو او هغه یې راتاو کړ او په رکابونو باندې ودرېد. شاته یې وکتل، هغه ته مکه نظر ته راغله. مکه د افق لاندې تللې وه. ابو سلیمانه، هغه ته لکه چې اواز غوندې شوی وي، اوس شاته مه ګوره، مکه له ذهن څخه وغورځوه. ته د میدان مېړنی یې، خپل ځان په 2 برخو مه ویشه، په خپله فیصله کلک اوسه. ستا منزل مدینه ده. هغه د مکې له لوري خپل نظرونه راواړول، د اس مخه یې د مدینې لوري ته کړه او قیزې ته یې لږ جټکه ورکړه. اس د خپل سپور په اشاره پوهېدلو په ډېره چابکۍ سره روان شو. د سپور عمر 43 کاله و، مګر هغه له خپل عمر څخه ځوان ښکارېده. سلیمان د هغه د زوی نوم و، د هغه د پلار نوم الولید و. مګر سپاره د خالد بن ولید په ځای د ابو سلیمان ویل ډېر خوښول. هغه ته معلومه نه وه چې تاریخ هغه د خالد بن ولید په نوم باندې یاد ساتي او دا نوم د اسلام د عسکري روایتو او جذبې دویم نوم جوړیږي. مګر د 43 کالو په عمر کې کله چې خالد د مدینې په لوري تللو، هغه وخت هغه مسلمان نه و. د وړو جګړو څخه پرته هغه د مسلمانانو په ضد 2 لویې جګړې د احد جنګ او د خندق په جګړو کې جنګېدلی و. کله چې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په 1416 عیسوي کې لومړی وحی نازله شوه، هغه وخت د خالد رضی الله عنه عمر 40 کاله و. تر هغې پورې هغه د خپلې قبیلې بنو مخزوم د عسکري قوت مشر جوړ شوی و. د بنو مخزوم قبیله د قریشو له معززو قبیلو څخه شمیرل کېدله. د قریشو عسکري کارونه د هغه خاندان په لاس کې وو. قریشو د خالد د پلار الولید فیصلې او حکمونه منل. په 40 کاله عمر کې دا حیثیت خالد ته هم حاصل شوی و، مګر دا حیثیت یې خوشې کړ. خالد د ابو سلیمان مدینې ته روان و. کله به یې محسوسوله چې هغه څوک د شا لوري ته راکاږي. کله چې هغه د دې قوت اثر محسوسولو، نو د هغه غاړه شاته تاوېدله. مګر د هغه له خپل څخه یو اواز اوچتېده: مخکې وګوره خالده، ته د ولید زوی خو یې، مګر هغه مړ شوی دی. اوس ته د سلیمان پلار یې، هغه ژوندی دی. د هغه په ذهن کې 2 نومونه تاوېدل: محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو نوی دین یې راوړی، او بل الولید چې د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د دین ډېر لوی دښمن و. پلار دا دښمني زوی ته په میراث کې پرېښودله. له دنیا څخه تللی و. خالد اس د اوبو لپاره په خپل مخ اړولی و. خالد چې هغه خواته وکتل، هغه په ګرده دایره کې د خرما ونې او د دښتې وړې اغزي لرونکې ونې نظر ته راغلې. اس همغې خواته تللو. خرما باغ ته ننوت. خالد له اس څخه ټوپ کړل، خپله خولۍ ایسته کړه او د اوبو غاړې ته په 2 زنګنو شو او هغه اوبه په لپو ډکې په سر واچولې او 2-4 لپې په مخ واچولې. د هغه اس اوبه څښلې. خالد له هغې چینې څخه اوبه وڅښلې چې یوازې د انسانانو د څښلو لپاره وي. دی وړوکی ځنګل و. خالد د اس زین راکوز کړ او له زین سره تړل شوې یو وړه شانې سترنجۍ یې خلاصه کړه. د اغزي لرونکو ونو لاندې یې خوره کړه او سملاس
هغه ستړی شوی و، د لږ ځنډ لپاره یې ویده کېدل غوښتل، مګر د هغه په ذهن کې د یادونو کومه قافله چې روانه وه هغه دې خوب ته نه پرېښود. هغه ته د اوو کالو مخکې یوه ورځ ور په یاد شوه، کله چې د هغه خپلو خپلوانو د محمد صلی الله علیه وسلم د وژلو پلان جوړولو. په دې پلان کې د خالد پلار الولید مخکې و. هغه د سپټمبر 602 عیسوي یوه شپه وه. قریشو د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې د وژلو لپاره 10 سړی وټاکه چې د انسانانو په څېره وحشي او ځناور وو. خالد د قریشو د خاندان سرکرده ځوان و. هغه وخت د هغه عمر 27 کاله و. هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مرګ په سازش کې شامل و، مګر هغه د وژونکو په ډله کې شامل نه و. هغه ته 7 کاله مخکې هغه تېره شوې شپه لکه د پرون په شان یاده وه. هغه په هغه قتل باندې خوښ هم و او ناخوښ هم و. خوښ د دې لپاره چې هغه ته د هغه د خپلې قبیلې یو سړی د هغه د دین چې بتپرستي وه باطل ویلی و، او خپل ځان یې د الله جل جلاله پیغمبر شمیرلی و. د داسې دښمن په قتل کېدو باندې خوښي فطري خبره وه. هغه ناخوښ د دې لپاره و چې هغه خپل دښمن ته غږ کول او هغه د مخامخ په راتللو او جګړه کولو قایل و. هغه د په خوب ویده دښمن د وژلو هېڅ فکر هم نشوی کولی. بهرحال هغه د دې سازش مخالفت ونه کړ، لیکن د قتل په شپه کله چې قاتل په ټاکلي وخت د محمد صلی الله علیه وسلم د قتل لپاره هلته ورغی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور تش و. هلته د کور سامان هم نه و او نه د محمد صلی الله علیه وسلم اس و نه اوښه. قریش په دې خوشحالۍ ویده شوي وو او دا هیله یې درلودله چې سهار هغو ته زیری ورکول کېږي چې هغوی د دین غلط ښودونکی او هغوی د خپل دین لوري ته رابلونکی وژل شوی دی. مګر سهار هغوی یو بل د ناهیلۍ په حالت کې لیدل. بیا هغو په غوږونو کې له یو بل څخه پوښتېدل چېرته تللی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قتل له وخت څخه مخکې خبر کړی شوی و او له مکې څخه یثرب یعنې مدینې ته یې هجرت کړی او تللی و. تر سهار پورې هغه ډېر مخکې تللی و. نن 7 کاله وروسته خالد هم د مدینې په لوري تللو او د هغه په ذهن د محمد صلی الله علیه وسلم نوم سپور و. هغه د احد په جګړه کې د خپل پیغمبر هبل او پیغمبر عزا د دښمن محمد صلی الله علیه وسلم وژلو ډېر زیات کوښښ کړی و، مګر هغه په زخمي حالت کې له هغه ځایه وتلی و. د خالد له ذهن څخه یادونه راخوټېدل او راتلل. ذهن شاته تللو. 14 کاله لرې ودرېد. 614 عیسوي په یو ماښام رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قریشو څو مخور کسان په خپل کور کې دعوت کړل. له خوراک او څښاک څخه وروسته رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپلو مېلمنو ته وویل: ای بني عبدالمطلب، زه د تاسې په مخ کې چې کوم سوغات وړاندې کوم هغه د عربو بل هېڅ کس یې تاسو ته نشي وړاندې کولی. دې لپاره الله جل جلاله زه ټاکلی یم. ما ته الله جل جلاله حکم راکړی دی چې تاسې د داسې یو دین خواته راوبلم چې د تاسې له دنیا څخه ستاسې آخرت هم خوشحالولی شي. په دې توګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لومړي وحي د نزول څخه 3 کاله وروسته خپلو نږدې خپلوانو ته د اسلام د قبولولو دعوت ورکړ. خالد په هغه مجلس کې نه و، د هغه پلار میلمه و. هغه خالد ته د ټوپو ټکالو په شان وویل چې د عبدالمطلب لمسی محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې هغه د الله جل جلاله رالیږل شوی نبی دی. الولید خپل زوی ته وویل: زه پوهېدم عبدالمطلب د قریشو یو سردار و. بېشکه د محمد صلی الله علیه وسلم کورنۍ اعلی حیثیت لري، مګر د نبوت دعوې د دې کورنۍ کوم غړی ولې وکړي؟ په الله جل جلاله قسم او قسم په هبل او عزا، زما د کورنۍ رتبه له چا څخه کمه نه ده. آیا د نبوت د دعوې په کولو سره څوک هم له ما څخه اوچت ګرځېدلی شي؟ خالد پوښتنه وکړه: تا هغه ته څه وویل؟ الولید وویل: لومړی خو زه غلی شوم او بیا موږ ټولو وخندل، مګر د محمد صلی الله علیه وسلم د تره زوی علي بن ابي طالب د محمد صلی الله علیه وسلم نبوت قبول کړو. خالد د خپل پلار د ټوکو خندا نه وه هېره کړې. خالد ته د 609 عیسوي یوه ورځ د مکې او مدینې په لاره کې د خرما په باغ کې د څملاستلو په حالت کې هغه وخت په یاد راتللو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا د نبوت چې د قریشو سردارانو نه قبلولو، هغه نبوت خلق قبلولو او را روان وو.
پاک ډېری د ځوانانو و ځینو مفلسو خلکو هم د اسلام دین قبول کړی و. د دې څخه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وسیله کې په ځان کې وسیله پیدا شوې وه او هغه د اسلام تبلیغ تیز کړ. هغه د بت پرستۍ په خلاف و. مسلمانانو په هغو 360 بوتانو باندې ټوکې او مسخرې کولې چې د کعبې دننه او بهر ایښودل شوي وو. د اسلام د لمر د راختو څخه مخکې عربو یو الله جل جلاله قبلولو او د هغه عبادت یې کولو. هغو بوتان پیغمبران او پیغمبرانې بللې او هغه د الله جل جلاله زامن او لورانې منلې. هغو په هر خبره کې د الله جل جلاله قسم خوړلو. قریش ولیدل چې د محمد صلی الله علیه وسلم د کوم دین چې هغه پرې رشخند وهلو هغه د خلکو ترمنځ ورځ په ورځ پیروان پیدا کول او خلکو په هغو باندې ځان قربانولو. نو هغو د محمد صلی الله علیه وسلم د تبلیغي فعالیتونو په خلاف محاذ جوړ کړ او د مسلمانانو ژوند یې حرام کړ. خالد رضی الله عنه ته په یاد راتلل چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوڅو او بازارونو کې د خلکو راټولولو او هغوی د اسلام لوري ته په رابللو او قبلولو لیدلی وو او ویل به یې چې بوت هغو ته نه فایده ورکولی شي او نه تاوان. د عبادت لایق یوازې یو الله جل جلاله دی چې وحده لا شریک دی. د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت مشران د قریش 4 سرداران وو. یو خو د خالد پلار الولید و، دویم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل تر ابو لهب و، دریم ابو سفیان او څلورم ابو الحکم چې د خالد د تر زوی و. په مسلمانانو ټول څخه زیات ظلم او زیاتی همدې سړي وکړ. هغه د جهالت تر حد پورې کینه لرونکی او مسلم وژونکی و. د دې لپاره مسلمانانو هغه ته ابو جهل ویلی. دا نو دومره عام شو چې خلکو لکه چې د هغه اصلونو مهر کړی وي. تاریخ هم د دې ټیټ قد بدسترګي او د اوسپنې په څیر سخزړي د ابو جهل په نامه په یاد ساتلی دی. خالد دې یادونو پریشانه کړی و او ښایي شرمېدلی هم. د قریشو خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې څو ځله هم مرداري اچولې وه. چېرته چې کوم مسلمان سړي تبلیغ کاوه هلته به د قریشو سړی رسېدلو او شورماشور به یې اچولو. بدکار او بد اخلاقه سړي د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پریشانولو او ځورولو لپاره مامور کړي وو. خالد ته اطمینان ضرور و چې د هغه پلار د محمد صلی الله علیه وسلم په خلاف داسې کوم سپک حرکت نه و کړی. هغه 2 ځلې د قریشو 3-4 سرداران له ځان سره یو ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب ته د دې ویلو لپاره تللي وو چې هغه خپل وراره د الله رسول د بوتانو له سپکاوي او د نبوت له دعوې څخه تم کړي، که نه نو هغه به د چا په لاس ووژل شي. ابو طالب هغه خلک 2 ځلې ټال کړي وو. خالد ته د خپل پلار هغه لویه قرباني ور په یاد شوه کوم چې ورور عماره یې د ډېر زیاتې ښکلې ځوانۍ درلودلو او ذهینتوب سره د قریشو 2 سردارانو ته ورکړ او هغو ته یې وویل چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم تره ته بوځي او هغه ته ووایي چې زما زوی له ځان سره وساته او د هغه په عوض محمد صلی الله علیه وسلم ماته راکړه. خالد رضی الله عنه د پلار په دې فیصله باندې لړزېدلی و او کله چې د هغه ورور عماره له 2 سردارانو سره تللی و نو خالد رضی الله عنه په یوازیتوب کې ژړل. سردارانو عماره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تره مخکې راووست او ویل ابو طالبه دا ته پیژنې دا د الولید زوی دی. ته په دې هم پوهیږي چې بنو هاشم چې ته سردار تر اوسه پورې داسې ښکلی او عقلمند ځوان نه دی پیدا کړی. دا موږ د تل لپاره تا ته د حواله کولو لپاره راوستلی دی. دا خپل زوی جوړ کړه او له ځان سره یې وساته نو ټول عمر به ستا فرمانبردار وي او که هغه خپل غلام وګرځوي نو په الله جل جلاله قسم دی به په تا باندې ځان هم قربان کړي. ابو طالب پوښتنه وکړه مګر تاسې هغه ماته ولې حواله کوئ؟ آیا د مخزوم میندو د خپلو زامنو لیلامول شروع کړي دي؟ ووایه د دې څومره قیمت غواړئ؟ قریش یو سردار وویل د دې په عوض کې موږ ته خپل وراره محمد صلی الله علیه وسلم راکړه. ستا دا وراره ستا د رسوایۍ سبب ګرځېدلی دی. هغه ستا د پلار نیکه دین رد کړی، نوی دین یې جوړ کړی دی. آیا ته نه وینې چې هغه په قبیله کې سړی د سړي دښمن ګرځولی دی؟ تاسې زما وراره بیا یې څه پرې کوئ؟ نو قریشو بل سردار ځواب ورکړ موږ محمد صلی الله علیه وسلم وژنو او ستا د وراره په عوض کې تا ته خپل
زوی درکوو. ابو طالب وویل دا ډیره بې انصافي کیږي، تاسې زما وراره وژنئ او زه د تاسو زوی وپالم او په هغه باندې خرڅ کړم او هغه ته ډېر ښه ژوند ورکړم. تاسې ما ته څرنګه انصاف راوړی دی او راغلي یاستئ، زه تاسې په عزت سره رخصتوم. خالد کله چې خپل ورور له خپلو سردارانو سره بیرته په راتللو ولیدلو او له سردارانو څخه یې واورېدل چې ابو طالب دا سودا قبوله نه کړه، نو خالد رضی الله عنه ډېر زیات خوشحاله شو. د محمد صلی الله علیه وسلم تاسو وکړی شول ابو سلیمانه. د خالد څخه یو پوښتنه راوچته شوه. هغه په خیالونو کې سر وښوراوه او په خپل زړه کې وویل هېڅ نه، بېشکه د محمد صلی الله علیه وسلم وجود طاقتور و، مګر د رکانه بن عبدالعزیز غوندې د پهلوان د اوچتولو لپاره یوازې جسماني قوت کافي نه دی، بلکې د هغه په ځمکه ویشتو لپاره چل ته هم ضرورت دی. رکانه بن عبدالعزیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و، چا چې اسلام قبول کړی نو هغه د عربو منل شوی پهلوان و چې څومره مشهور پهلوان به راغی کوم به چې هغه په یو منډه په ځمکه وواهه او د اوچتېدو وړ به یې پرېنښود. هغه وحشي انسان و، یوازې جګړه او وهل یې پېژندل. خالد رضی الله عنه ته هغه وخت په یاد راغی کله چې د مسلمانانو مخالفینو درو څلورو سړیو یو ورځ رکانه پهلوان ته خوراک او څښاک ورکړ او هغه ته ویل چې ستا وراره محمد صلی الله علیه وسلم د چا لاسه نه راځي او نه له هغه او نه له خپل تبلیغ څخه منع کیږي او نه له چا څخه ویریږي او خلک د هغه د خبرو په جادو کې راځي. آیا ته هغه نشي سم کولی؟ رکانه په خپل څېره لکه مس څنډا غوندې تاثر پیدا کړ او د کبر په لهجه کې وویل آیا تاسې زما په لاسونو د هغه هډوکي ماتول غواړئ؟ راوله هغه زما مقابلې ته، مګر هغه زما د نوم په اورېدو سره له مکې څخه تېښته کوي. نه، زه له هغه سره ځان جنګول خپل توهین ګڼم. هغه د پاروونکو سړیانو خبرې ونه منلې. هغه هېڅ پهلوان د خپل ځان برابر نه شمیرلو. د مسلمانانو دښمنان غلی شول، مګر په فکر کې شول چې د الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکانه په لاسونو راوغورځوي، د هغه تماشه جوړه کړي. د مکې یهودیان په خاص ډول د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دښمنانو، مګر هغه په ډاګه میدان ته نه راتلل. هغه خوښ و چې د قریشو اهل په خپل منځ کې سره دوه ځای شوي دي، د یو بل دښمنان ګرځېدلي دي. هغو ته معلومات وشو چې د قریشو څخه څه کسانو رکانه پهلوان راپارولی دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیبو لپاره راوغواړي، مګر هغه یې نه مني. یو شپه رکانه له یوې کوڅې څخه تېرېده چې د هغه څنګ ته یوه ډېره ښکلې او ځوانه نجلۍ تېره شوه. د سپوږمۍ په شپه کې نجلۍ رکانه وپېژنده او مسکی شوه. رکانه وحشي و، هغه ودرېد او د نجلۍ لاره یې ونیوله. رکانه پهلوان وویل آیا ته پوهېږې چې ښځه د نر خواته وګوري او مسکی شي نو د هغه مطلب څه وي؟ سوګې ته؟ نجلۍ وویل د دې مطلب دا وي چې ښځه هغه سړی خوښوي. زه سید دارمن د دارمن لور یم. رکانه وویل دارمن یهودي لور؟ رکانه د نجلۍ په اوږو لاس کېښود او هغه یې ځان ته نږدې کړه او ویې ویل آیا زما وجود تا ته دومره ښه ښکاري او آیا زما طاقت؟ سید شاته لاړه او ویې ویل ستا طاقت زه مایوسه کړی یم، ته له خپل وراره محمد صلی الله علیه وسلم څخه ویرېږي. رکانه چیغه کړه ویې ویل څوک وایي؟ سید وویل ټول وایي. لومړی محمد صلی الله علیه وسلم راغوڅار کړه، زه خپل ځان تا ته په انعام کې درکوم. رکانه وویل الله جل جلاله په زامنو او لورانو باندې قسم، ستا خبره پوره کوم او ستا مخې ته راځم، مګر تا غلط اورېدلی دي چې زه له محمد صلی الله علیه وسلم څخه ویرېږم. خبره دا ده چې له ځانه له کمزورو سره جنګېدل خپل سپکاوی ګڼم، مګر ستا خبرې پوره کوم. مشهور مورخ ابن هشام لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپله رکانه پهلوان د غیږو لپاره راغوښتلی و، لیکن بل مورخ ابن اسیر چې کوم شهادت وړاندې کړی دی هغه صحیح دی چې رکانه خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیږو لپاره رابللی و. هغه ویلي و زما د ورور زویه ته د لوی زړه او د لوی جرأت والا سړی، زه دا هم پوهېږم چې ته له دروغ ویلو څخه کرکه کوې، مګر د نه د جرأت او صداقت معلومات په اکاډه کې کېږي. راشه زما مقابلې ته، اکاډې ته راکوز شه. که زه دې راوغورځولم نو زه تا د الله جل جلاله رالېږل شوی نبي منم، په الله جل جلاله قسم ستا دین قبلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم رکانه ته وویل مګر دا د یو تره او یو وراره غیږې نیول نه دي، دا به د یو بت پرست او د یو رښتیني دین د یو پیغمبر جګړه وي. که تا بایلودل نو خپله وعده هېره نه کړي.
په مکه کې دا خبر د دښتې د توپان په څیر خور شو چې د رکانه پهلوان او محمد صلی الله علیه وسلم تر صلی الله علیه وسلم ترمنځ غیږ کیږي او څوک چې بیل هغه د ګټلو والا دین مني. د قریشو ماشوم نر او ښځه او یهودیانو هجوم راوړ او راغلل. د مسلمانانو شمیر ډیر لږو، هغه له تورو او برچو سره مسلح راغلل ځکه چې هغه ته خطر احساسېدلو چې قریش غیږې بهانه جوړوي او د الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم وژني. د عربو له ټولو څخه زیات طاقتور او وحشي پهلوان رکانه بن عبد یزید د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مقابله ته راکوز شو. هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تنزیه نظر واچولو او هغه ته یې بد وویل. هغه له ولاړ او په مکمل اطمینان سره د رکانه په سترګو کې سترګې اچولې وي او کتلې چې هغه به بې خبرۍ کومه منډه ونه کړي او کوم چل ونه چلوي. رکانه د هغه چار چاپیره داسې چکر وهلو څرنګه چې زمری د خپل ښکار چار چاپیره تاو شوی وي او اوس هغه خوري. د خلکو په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ټوکې او مسخرې کولې. مسلمانان غلي وو، هغه په زړه کې د الله جل جلاله یادولو. هغه د خپلو تورو په لاسو باندې لاسونه ایښودلي وو. بیا نو پوهېږو څه وشول. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته څه چل وچلاوه. ابن الاسیر لیکي چې هغه رکانه اوچت کړ او په مځکه یې راوویشت. رکانه د زخمي زمري په څېر راوچت شو او په غر شو او په محمد صلی الله علیه وسلم یې حمله وکړه. هغه بیا هغه چل وچلاوه او هغه یې په مځکه وویشت. هغه اوچت شو نو هغه یې د دریم ځل لپاره په ځمکه وواهه. ډېر دروند جسم یې 3 ځله په مځکه وواهه نو هغه د غېږې د جاري ساتلو وړ پاتې نه شو. رکانه سرکوز واچولو او له کاړۍ څخه ووتلو. پر خلکو باندې غم خور شو. اوس مسلمانان لوڅې تورې او برچې په هوا کې خورولې او د کامیابۍ نارې یې وهلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په راپارونکي غږ وویل: رکانه تره خپله وعده قبوله کړه او همدلته اعلان وکړه چې له نن څخه ته مسلمان یې. رکانه د اسلام له قبلولو څخه په ډاګه انکار وکړ.